دغه نه بل سوال له هغه ده چې دینی کتابونو باندې لپاسه سه خوده د دې څه حکم دی یا دینی کتابونو په یو بل لپاسه خوده د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې بالله التوفیق چې دینی کتابونه په یو بل لپاسه خوده د جایز دي، خدای عام دینی کتابونه په قرآن لپاسه نه کېږي، قرآن به د ټولو نه بره کېږي ځکه دا الله سبحانه وتعالی کلام دی او د قرآن احترام او د هغې تعظیم کول د الله سبحانه وتعالی د دین تعظیم دی. او الله سبحانه وتعالی ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. امام بیهقی رحمه الله وی د قرآن آداب ذکر کینو بایګه غداوی ومنها الا يحمل على المصحف كتاب آخر چې په مصحف په قرآن باندې پاسه بل کتاب نه دی ولا ثوب له به کپڑے دی ولا شيء شی به پاسه نه دی الا ان يكون مصحفان الا چې دوه قرآنونه دي نبی په یو بل پاسه خو دیش. حاصل د مسلې دا شو چې دینی کتابونه په یو بل پاسه خو دي سدي جایز دي او په قرآن لپاسه باندې نور دینی کتابونه نه دي قرآن په ټول نمبر او قرآنونه په یو بل پاسه خو ده جایز دي او په قرآن لپاسه وی شی نه دي او دایره ساتي او چې دسی شی دی په قرآن لپاسه کې خو چې دغه د سره قرآن بی عزتی کی یو دسی شی چې هغه خپل بی عزت دی او هغه ترالی په قرآن لپاسه کې دی چې د قرآن بی عزتی کې نو حرام دی او کې دی چې د سړی به کفر ته موزي خو هغه د حالات مطابق فتوا ده. د قرآن عزت او د قرآن ادب او احترام پکار دی. والله اعلم.